السلام علیکم. د گیم تیوري دریم پارت ته راځو او په دې پارت کې موږ گیم اف چکن تر بحث لاندې نیسو. خو بیا له ټولو وروڼو نه هیله دا کوم چې ما چینل سبسکرایب کړئ او ما حمایه کوي، ما ویډیوګانې آنلاین وګورئ تر څو ما یوټیوب حمایه کوي. نو فلهذا له تاسو ټولو نه بیا په درنښت هیله کېږي چې زما چینل سبسکرایب کړئ. گیم اف چکن ته راځو. په دې گیم کې داسې فکر کوو چې دوه دښمنان دي، یو بل په موټر کې ناست دي، یو هم په موټر کې ناست ده، بل هم په موټر کې ناست ده او د یو بل په طرف په ډېر په تیزۍ سره روان دي. نو یو بل سره ډېر په تیزۍ سره روان دي. نو که دوی ونه درېږي او یو بل باندې همداسې ور روان وي، نو د دې ترمنځ به بیا یو تصادم رامنځته شي او دواړه به له منځه لاړ شي، ځکه دا موټرونه به وجنګېږي او دواړه به امکان لري چې دواړه له منځه لاړ شي. نو د حل لاره څه ده؟ د حل لاره دا ده چې که یو ودرېږي، حل لاره دا چې به یو خپله لاره تغییر کړي. حل لاره دا ده چې یو باید څنګه وکړي، خپله لاره تغییر کړي. خو په دې ګیم کې که هر یو لومړی خپله لاره بدله کړه، تغییر کړه، هغه به بایلونکی وي، هغه به بایللي، هغه به کامیاب نه وي. نو هغه ته بیا چرګ ویل کېږي، له خپل درې څخه زر اوړي، ځکه هغه ته خپل ځان مهم دی. او داسې هم کېدی شي چې دواړه خپله لاره بدله کړي، خو دې حالت کې به هم دواړه بایلونکي وي، ګټونکي به یو هم نه وي. یعنې که داسې ووایو چې دوه دښمنان دي او دا یو بل په موټر کې ناست دي، یو موټر کې ناست ده، بل هم ناست ده، او دواړه یو د بل په طرف ښه په تیزۍ سره روان دي. که همداسې سره روان دي او ونه درېږي، نو تصادم کېږي، دواړه به له منځه ځي. خو ښه لاره دا ده چې باید یو خپل لاره تغییر کړي. هغه څوک چې خپل لاره تغییروي هغه ناکام بلل کېږي، هغه بایلونکی ده، ځکه هغه له خپل دریځ نه لرې شو، خپل دریځ نه واوښته. نو هغه ته د چکن یا چرګ وایي، ځکه د ګیم اف چکن وایي، هغه بایلونکی ده. خو که چېرې دواړه لاره تغییر کړله، نو دواړه بایلونکي دي، یو هم ګټونکی نه ده. دا څنګه؟ راځئ اوس دا گیم اف چکن موږ په نیوکلیر بریکمنشپ کې واضح کوو. نیوکلیر بریکمنشپ هغه حالت ته ویل کېږي چې دوه اتوم لرونکي هېوادونه دومره حالت ته رسېدلي وي، دومره نږدې حالت ته رسېدلي چې یو بل باندې اتوم بم استعمالوي، یعنې د یو بل سره د اتومي وسلو جګړه نوره ترسره کوي. او دا به یې دې سبب کېږي چې دواړه به تباه کېږي. د بېلګې په توګه په 1962 کال کې د کیوبا د میزایلو بحران ترسره شو، ته کیوبن میزایل کرایسس وایي، چې دا شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ و. دا دې حالت ته ورسېده چې خلکو نړیوالو دا فکر کاوه چې د دې دواړو ترمنځ به د اتومي وسلو جګړه کېږي. خو دواړو سره همکاري وکړله او معاهده یې سره وکړله، اګریمنټ یې سره وکړو چې د دې وروسته به یو بل ته ګواښ نه یو، اتومي وسلې به له استه استه له منځه وړو. نو په دې حالت کې چې دا دواړه ګټونکي نه شول. دواړه ګټونکي ځکه نه شول چې یو تباه نه شو، دوی باندې استعمال وشو چې بلې ګټلې وي. دواړه له خپل دریځ نه تېر شول، دواړه په خپل موقف کې پاتې شول، یو هم ګټونکی نه شو. ښه، د پریزنر ډایلاما او د ګیم اف چکن ترمنځ توپیر څه ده؟ په پریزنر ډایلاما او د ګیم اف چکن ترمنځ فرق همدا ده چې په پریزنر ډایلاما کې همکاري ناممکنه وي، خو په ګیم اف چکن کې بیا همکاري ځکه ممکنه وي که همکاري ونه شي نو دواړه تباه کېږي، پارتنران همدارنګه اکټران بیا تباه کېږي. نو فلهذا د ګیم اف چکن او د پریزنر ډایلاما ترمنځ توپیر همدا ده چې په پریزنر ډایلاما کې همکاري د هېوادونو ترمنځ نشته او ګیم اف چکن کې باید همکاري وکړي، ځکه که همکاري ونه کړي نو تباه کېږي. هغه وروڼه چې غواړي د تیریانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، که څه هم انګریزي کې خو زیات کتابونه شته، خو هغه وروڼه چې انګلیش یا انګریزي سره لیک ستونزه لري، د هغې لپاره پښتو کتاب د نړیوالو اړیکو تیوري دلته په ذکر او فهرست سره نشر کوم، کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ.